د کابل د بدلمنو د مرکز مشره په 10 کاله بند محکومه شوه. سلامونه او احترامات می قبول کړئ قدرمنو دوستانو. امید لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشحاله یاستئ. دوستانو د یادول وړ ده چې دا خبر مو له لربر.net څخه اخیستی دی او که زموږ چینل مو نوی سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ همدا اوس زموږ چینل سبسکرایب کړئ. په چین کې هغه چینایي میرمنه په 10 کاله بند د محکمې لخوا تورنه شوه په کومه ښځه چې په کابل کې د چینایي بدلمنو ښځو لپاره د یو لوی مرکز جوړولو تورو. دغه چینایي میرمنې چې فیفیکا نومیږي تیر کال وروسته له هغې د چین پولیسو نیولې کله چې کابل کې د پولیسو لخوا د فحشاو د مرکز په تور نیولې وه. په کابل کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې د طالبانو امارت نسکور شوی دی د بهرنیو او کورنیو میرمنو لخوا د میلمستون او یا د ګیسټ هاوس په نومونو د پخوانیو جګړه مارانو لوکس کورونه په کرایه نیولي دي او بیا پکې دننه شرابخانې او یا هم پخشه خانی جوړ کړي دي. یاد دی وی چې دغه فاحشه خانو ته د میلمستون په نوم د کلتور وزارت اجازه نامه هم ورکوي خو چې کله د پولیسو او د لوی سرنوال عبدالجبار ثابت لخوا نیول کیږي معلومیږي چې د بدلمنو ښځو مرکزونه پکې شتون لري. د کابل په ښار کې په تیر کال کې د 100 نه زیاتې هغه چینایي میرمنې چې د بدلمنۍ لپاره کابل کې پټنځایونه درلودل د پولیسو لخوا نیول شوي دي او بهرنۍ میرمنو ته د ډیپورټ یا د ملک نه د شړلو سزا ورکول شوې ده. د یو لوړپوړي دولتي چارواکي چې د نوم له ښودلو ډډه کړې ده هغه وویل چې ټول د بد اخلاقۍ مرکزونه په کابل کې شتون لري خو هیڅ نه تړل کیږي او نه په اړه څه اقدام کیږي. هغه په ډیره حیرانتیا سره راته وویل چې ته پوهیږې د هر مرکز د نیولو لپاره چې د پولیسو مسؤل ته امر ورکوم نو د شاوخوا 10 لوړو مقاماتو چې مارشالان جنرالان او ځینې له غرب څخه راغلي خېټور پکې شامل دي راته ټلیفون کوي چې دغه زما کور په $15,000 ما په کرایه ورکړی دی که چیرې ته بند کړې نو ما ته به کرایه ته راکوي او یا ته دا ظلم له ما سره کوي. د دې ترڅنګ په کابل کې د فحشا مرکزونه زیات شوي دي چې د میلمستون په نوم پکې دغه ټول کارونه ترسره کیږي. الله تعالی دې افغان چارواکو ته د دې توان ورکړي چې د دې مخنیوي وکړي. دوستانو دا خبر تر همدې ځایه و چې تاسو سره مشارک کړ. مهرباني وکړئ دا ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ښایسته او معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو خبر تاسو ته درکړل شي. ډېره مننه.